سلامونه ملګرو نن د خان شهید په نوم باندې مشهور د عبدالصمد خان اجزۍ د شهادت ورځ ده. په 1900 کې د بلوچستان په ضلع کله عبدالله کې ګلستان نومي کلي کې عبدالصمد خان زیږېدلی و. عبدالصمد خان چې کله په سکول کې کېنولی شو نو یو ډېر قابل او ذهین ماشوم خو د بده مرغه په دغه وړوکوالي کې ماشوموالي کې د خدای پاک پلار واغسته یتیم پاتې شو. نو د اتم نه پس یې خپل هغه ریګولر زده کړې چې کومې وې نه یې جاري ونه ساتلی شوې. خو داسې نه وګینې چې هغه سبق سره هغه خپله رشته پرې کړه بلکې د پرایویټ سټوډنټ په توګه باندې خپل هغه زده کړې چې دی نه یې جاري وساتلې او نو ډېرې ډیګرۍ بیا وروستو واغستې. عبدالصمد خان په ټین ایج کې بالکل د هلکوالۍ په زمانه کې وایي خپل ورور او خپل کزنز به ورسره هغه به ځان سره ګرځول او جوماتونو په جوماتونو به ګرځېدل. تقریرونه به یې کول. د څه تقریرونه؟ د پښتنو د خپل حقوقو دپاره انګریز پر ضد د وطن د ازادۍ لپاره تقریرونه به نو خامخا اوس چې دی د انګریز سرکار خلاف داسې اکټیویټیز کول نه بل انګریز په ریډار راتلل د انګریز په ریډار باندې رالل او په 1921 کې عبدالصمد خان په لومړي ځل باندې قیدي کړی شو. 28 ورځې قید یې تېر کړ او بیا پرېښودی شو. عبدالصمد خان اجزۍ د انجمن وطن بلوچستان په نوم باندې خپل یو تنظیم جوړ کړ، خپل سرګرمۍ جاري وساتلې. په 1938 کې هغه د ډیر سټرګل نه پس په د بلوچستان رومبي اخبار د استقلال په نوم باندې جاري کړ. د دغه اخبار عبدالصمد خان ایډیټر و. نو دې سره تاسو ته دا معلومه وي چې عبدالصمد خان یو بل خپل سیاسي چې کومې چارې وي هغه جاري ساتلې خو ورسره د صحافت په دنیا کې هم هغه ځان له یو لوی ځای جوړ کړ او بیا په تیره باندې د ادب په دنیا کې هم چې هغه په هغه زمانه کې د ډیر مشهور کتابونه چې کوم د مولانا ابوالکلام آزاد کتاب د مولانا شبلی نعماني او د داسې خلکو کتابونه هغه پښتو ژبې ته ترانسلیټ کړو. تاسو ته دا معلومه وي چې عبدالصمد خان اجزۍ له خپلې ژبې پښتو سره سره بلوچي، سیندي، انګریزي، فارسي، عربي او ډېرې ژبې ورتلې خو خپلې ژبې سره یې پرېمانه مینه وه. د هغې عوا د دې نه ظاهره ده چې خپل کتاب یې لیکله، خپل اټوبایوګرافي یې لیکله زما ژوند او ژوندونه نو هغه هم په پښتو ژبه کې لیکلې وه. انګریز په دغه زمانه کې عبدالصمد خان هندوستان ته په دوره باندې لاړو. هلته کې ګاندیجي سره ملاقات وکړو او کانګرس سره یې خپلې اړیکې جوړې کړې، کانګرس سره اتحاد وکړو. خو دې ځای کې هم لکه د باچا خان په شان هغه خپل دغه تنظیم چې کوم د انجمن وطن بلوچستان دی په کانګرس کې زم نه کو څنګه چې باچا خان خدای خدمتګار کانګرس کې زم کړی نه و. د پاکستان د جوړېدو نه پس کله یو کال پس چې په 1948 کې څنګه د خدای خدمتګارو خلاف کریک ډاون شوی نو په دغه کریک ډاون کې دغه ټیم کې عبدالصمد خان اجزۍ هم گرفتار کړی شو. هغه هم جیل ته واستول شو. 6 کاله په جیل کې و. 1950 کې چې کله د جیل نه آزاد کو نو د رور پښتون په نوم باندې یو نوې تنظیم جوړ کو او بیا 3 کاله پس چې کله نیپ یعنی نېشنل عوامي پارټي په نوم باندې یو سیاسي ګوند جوړ شو. هغه سیاسي ګوند چې باغې پښتانه، سیندیانو، بلوچ او ورسره بنګالیانو شامل نو د خپل رور پښتون تنظیم په هغې کې زم کو او چې کله پته ولګېده د هغه ټیم د پاکستان ملټري اسټابلیشمنټ ته چې که الیکشن کیږي نو هغه نیپ ګټي نو د دې وجې نه یې مارشل لا ولګوله. څنګه هم د ایوب خان مارشل لا ولګېده جرنیل صاحب ټول جمهوریت خوښه او ملت پاله کامپرست سیاستدانان چې کوم دي نه جیلونه ته ډک کړل. په هغې کې عبدالصمد خان اجزۍ یو بیارې ته بیا جیل ته لاړ. تاسو ته معلومه وي چې 4 کاله 6 کاله پس د دې نه ډېر سیاسي قیدیان خوشي کړی شو. خو عبدالصمد خان اجزۍ دا بدبختي وه چې د ایوب خان ټوله زمانه چې کوم ده نه په جیل کې تېره کړه او د ایوب خان په اخري وختونو کې په 1958 کې د جیل نه آزاد کړی شو، یعنی 10 کاله پس د جیل نه آزاد کړی شو. د عبدالصمد خان اجزۍ غټ مطالبات چې کوم دی هغه د 1 یونټ سیستم خاتمه وه، یعنی چې خپلې صوبې چې کومې زړې کومې وي چې مغربي پاکستان په وجه باندې هغه ختمې کړې شوې وي نو چې هغه بیا بحال شي او ورسره دغې صوبو له صوبۍ خودمختاري یعنې خپلواکي هم ورکړی شي. نو یحیی خان دې ته تیار شو او د جنرال یحیی خان په زمانه کې دغه 1 یونټ سیستم ختم کړی شو. بلوچستان له هم د صوبې درجه ورکړی شوه. خو په دغه وخت کې دغه یو کار وشو چې ډېرې داسې ضلعې چې هلته کې پښتانه هغه ضلعې په کار راوه چې هغه په پښتونخوا کې شاملې شوې وي خو هغه په بلوچستان کې شاملې کړې. نو عبدالصمد خان اجزۍ د دې خلاف راووته، میدان ته راغی او ډېر سخت مهم یې شروع کړو تر دې پورې چې کابل ته یې دوره وکړه چې باچا خان هغه ټیم په کابل کې هغه سره هم ملاقات وکړو. نیب چې کوم نور لیډران و هغوی سره هم ملاقاتونه وکړل خو مایوسي ورته میلاو شوه. نو چې کله د نیب ته خوا نه ناامیده شو نو نیب یې هم پرېښودو او د نیب پښتونخوا په نوم باندې ځان له جدا پارټي جوړه کړه. 1970 کې الیکشن وشو. عبدالصمد خان اجزۍ خپل سیټ وګټه، د بلوچستان اسمبلی ممبر جوړ شو، ام پی ای جوړ شو او 2 کاله پس دا د 2 دسمبر یوه توره بدبخته شپه وه چې عبدالصمد خان په خپل کور کې اوده پروت و او یو بدبخته انسان چې دغه تر اوسه پورې پته ونه لګېده چې څوک و په دغه کور باندې هینډ ګرنیډ ویشته او عبدالصمد خان اجزۍ په خوب کې دا دنیا پرېښوده. د عبدالصمد خان اجزۍ د مرګ نه پس د هغه زوی محمود خان اجزۍ د هغه سیاسي جانشین جوړ شو او په 1991 کې هغه بیا د پښتونخوا ملي عوامي پارټي په نوم باندې دغه خپله پارټي جوړه کړه چې هغه نن هم د پاکستان او د بلوچستان په سیاست کې فعاله کردار لوبوي. امید دی چې د ویډیو نه به زده کړه کړي. بلې ویډیو کې بلې موضوع سره د الله په امان.